کله چې محصلینو ورونو کله چې یو امت غالب سي یو قدرت ته ورسیږي کوم امت چې مغلوب سي رښتیا کوم امت چې مغلوب سي د بل چا تر غلامیت لاندې راسي دا امت پناه کیږي کوم امت چې غلام سي دا امت پناه کیږي زمري کې یو عادت ده زمری چې زندان ته راولي بیا بچي نه کوي نو خو دا زمری به څومره وخت ژوندی وي په دې هغه کې په دې باغ وحش کې ډېر کاله خدای چې بچانو نه کړي دا ټول زمریان چې موږ د ځنګلونو نه راولو باغ وحش کې واچو بچان نه کوي نو چې بچان یې ونه کړل ځکه دی غلام سو د ده صفت داسې ده د زمري چې دی وي زه باید خپله ځان ته خوراک تیار کړم بل څوک دې ماته نه تیاروي بل څوک تیارول دا څوک ده دا غلامیت ده بس دی بیا چې غلام سو دی بیا بچي نه کوي نسل عزتي تمام سي ختم سي دا اوس دنیا کې لږ لږ زمریان د هغې پسې خلک ګرځي چې راوړي باغې وحشونو ته چې راوړل کرا کرا یې نسل ختمیږي انسان هم همداسې ده چې غلام سو نسل یې ختمیږي تاسې به وایي چې مونږ باید هر قسم غلامي نه ځان وساتو نن دا روپۍ څه دي دغه کاغذي روپۍ که په دې کې مونږ عمیق بحث وکړو دې کې مونږ نن غلامان یو ځکه دا روپۍ چې مونږ ته څوک چاپ نه کړي مونږ محتاج یو په همدې روپیو کې دا به بل څوک راته چاپوي مونږ چې بیرته هغه طبعي روپیو ته چې د اسلام اصلي روپۍ ولې چې هغه سره و سپین زر ول هغې کې بیا مونږ دې ته احتیاج نه پیدا کړي که مونږ بیرته د سپینو زرو د سرو زرو روپیو ته لاړ سو هلته که دنیا کې روپۍ جګې وي که ټیټې دي مونږ یې پیڅه مونږ ته څوک اقتصادي ضربه نه سي راکوی دا اوس که دنیاوال مونږ ته غوسه راسي مونږ دا پیسه جګه کړي او ټیټه کې غرقوي مو اما د سرو د سپینو زرو روپۍ جګېږي او ټیټېږي نه خپل قیمت لري موډ به مونږ برابر وي نو الله دې د مونږ نظام مستحکم کیو د مشرانو مو د الله انشراح د صدرې راولي چې مونږ هغه روپیو ته بیرته لاړ سو چې د مونږ د اسلام روپۍ ولې مونږ به د هر قسم غلامیت نه خلاص سو چې مغلوب سولې غلام سولې پناه در کې راځي ختمیږي نور بیا کار نه ورکوي عربو کې دا عادت و عرب چې کله حکمرانان سول د کوچان ول ټول د عربو ژوند کوچانی ژوند و دوی چې کله حکمرانۍ ته راغلله نو بیا خراب هم سول خرابي ته هم راغلل صحیح ده دې ژوند کې کمال هم سته خو دې ژوند کې خرابي هم سته دې ژوند اوس عرب نن تر ټولې دنیا نه ډېر بېغیرته دي که نه دي یو اسرائیل چې 1 میلیون نفوس یې ده ټول عرب 22 مملکت عرب دی یو اسرائیل هغه نسی کولی دفاع یې نسی کولی یوه ښځه راونیسي موږ په دومره نه زخمی بدن باندې ټوله دنیا راغله ماته مو الحمدلله ورکړه دا یو لوی غیرت ته دا وړه خبر نه ده له غرب نه راغلي خلک موږ ته راغپېږي اصل کې په موږ باندې د قهرماني نه لورېږي که نه دغه جنارې راوهي دا جیم داسې ده او دا جیم داسې ده سړی ته چېرته یې تښتېدل یا دغه جنارې مه راوهه د عرب څه ول د دوی زندگی داسې زندگی وله دومره ناخبره ول عرب چې کله واکمن سول د کسرا امپراتورۍ ته چې راغلل د ایران امپراتورۍ ته د کسرا انوارۍ خلاصه کړې وه د کسرا په انوارۍ کې کافور پیدا کړي ول کافور خو پیژنئ دی پیدا کړي ول دوی ویلې مالګم پیدا کړې کافورو مالګه یې نه پیژندله ځکه هغوی اهل بد وول کمال ته نه ورسېدلي تاسې به د کوچانو ډوډۍ لیدلي چې په تبۍ باندې پخوي یا ډبره ګرمه کي که نه په هغه ډبره باندې څوک دي تیږه ډبره باندې داسې ډبلې ډبلې ډوډۍ په هغې ته هم پتیره وایي یو خو خمیره ډوډۍ ده یو پتیره ده دا پتیره ډوډۍ عظیمه کیږي ډېره نه نو ډبله ډبله دوی چې عربو کله په ایرانیانو واکمني وکړله علما د موږ د محدثین علما تحقیق کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم مرققه ډوډۍ خوړلې که یې نه ده خوړلې نرۍ دا پاستی موږ ورته وایي دا نرۍ ډوډۍ څه دا رسول الله خوړلې که نه ده خوړلې په دې علما بحث کوي دا په عربو کې عادت نه و چې عرب چې کله هغه ته راغلل ایران ته هلته چې نرۍ ډوډۍ اول وارې ولیدلې دوی ویلې چې دا څنګه ګرد ګرد کاغذونه دي ډوډۍ دا نه پېژندله کرا کرا کمال پکې راغی نو کله چې کوچانیان بازار ته راسي
کله چې کوچانیان بازار ته راسي به بازار ژوند ته د بازار په ژوند کې که دوی هغه د کوچانۍ طبیعت مختار کی د بازار په طبیعت باندې مرور ونه کړي دا بچایي ختمیږي هلته به لیونی نه کېږي موټر دې په چپه لاس روان کړی وي او دلته به ډېر منظم ګرځېږي هغه ژوند چې هلته که په هر لاس روان ولې چا څه نه درته ویلې دلته خپل لاس لري دلته ترافیکي قوانین دي سره زیړه شنه اشاره ده دا به ټول لحاظوي که یې نه کې دغه بادشاهي چې راغلی ده دا ختمیږي ولې ځکه اوس کوچای ده که نه کوچای چې د خیمې والی ډبره څه کوي تاسې نه پوښتنه کوم تیږه او ډبره کوچای څه کوي په کار یې راځي که نه راځي ورته کوچای چې کله خیمه واړوي تیږې راټولوي غټې غټې تیږې د څه دپاره دا جواب راکوي ښه فکر وکړئ چې چا ښه جواب راکړه انعام ورکوم نه ودرېږه ته مه وایه د اور ځای چا ویلې دا خو ډېرو د اور ځای ویلې ګوره دوی کوشش کوي چې غټې غټې تیږې راټولې کړي نغری موږ ورته وایو که نه داسې تیږې کېږدي پاس نه دیګ پې کېږدي لاندې اور پسې بل کړي دوی بل څه شي د تیږه په کار نه لري د دغه شي دپاره تیږه راټولوي که نه تیږه څه کوي دی نو دی چې اوس هغه فکر نه کابل بازار ته راسي دلته دی واکمن سي نو دی چې تیږه وویني دیوال رڼنګوي دی وایي چې نغری پې جوړ کړمه نو خپله به بازار دا ټول کوچان چې دلته واکمن سي نو هره تیږه چې ویني دی وایي چې نغری پې جوړ کړم ځکه د مألوف د ده طبیعت څوک ده نغری نو بس دی هر چېرته چې تیږه ویني راباسي چې نغری پې جوړ کړمه نو بازار به خپله ړنګ سي که به ړنګ نه سي عمره ډېر کوچان چې دلته راسي واکمني چې کوي خو 100,000 خو به یي که نه چې دا کابل نیسي دا کوچان نو هر یو چې تیږه ویني بس راباسي نغری پې جوړ جومات به هم ړنګ سي دا ټولې خرابوالی هغه طبیعت به دلته نه چلوي که طبیعت دلته وچلوي رښتیا وایي دلته کابل کې اوس کوچان غریب ته ګرځي د کوچان چې ګرځي په دې ټول کابل کې به تیږې پیدا کړي نو تیږې به اول دوی له کوم جې را پیدا کوي دا د سړک د غاړې هغه څه کېښودلي دوی وایي دا ډېرې ښې ډبرې دي دا بس راباسي نغري به پې جوړوي نو دا ټول نظام به ګډوډ سي که به ګډوډ نه سي نو هغه طبیعت به دلته نه چلوي او چې دی تیر وویني څه خوندور میوګی ده میوګی خو پېژنئ که نه خیمه ته چې لرګی وهي چې تړي ورباندې نو یو ته وایي ته یې راوباسه بس دا ټول چتونه به راړنګ کړي او ټکه ټکه چې خیمه پې باندې محکمه سي نو هغه طبیعت که دلته راوړي نو ټول چتونه به د چا سي د غریبو خلکو کورونه به ټول بېچته سي هغه طبیعت به دلته نه راوړي که هغه د کوچانیزم فکر دی دلته د بازار په ژوند کې مو چلو بیا کار خرابېږي بچایي دې ختمیږي تاسې الله دې وکړي چې د ما په خبر پوه سوي هغه فکر او هغه طبیعت دلته هغه بیل طبیعت ته دلته بیل طبیعت اوس که ته غرڅه ونیسې که نه غرڅه ګوره ډېر خیزونه وهي خیز وها چې وحشي چې کور ته یې راولي که دی هر وخت دغسې خیزونه وهي دلته د پښې ماتېږي دلته جیونه واړه واړه دي په دې باندې چې وځي سترګه به دې وځي غرڅې هلاکه به سي نو د ژوند کې باچایي څه وخت له مابین نه ځي څه وخت باچایي له مابین نه ځي چې د باچایي له ژوند سره هغه طبیعت دلته وچلوي هغه طبیعت به دلته نه چلوي فیه ما فیه په دې لږ ډېر فکر وکړئ مونږ عرب کله کله وایي فیه ما فیه د ما درس خو بیا پاتې سو سبا ته لکسې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله پاکه د مونږ ټول مشکلات حل کړي رحم را باندې وکړي الله پاک علما عاملین مو وګرځوي